له امنیې قومندانۍ څخه په رالیږل شوي خبر کې دغه راز ویل شوي په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت او جرمونو د مخنیوي په موخه د موټرو تورو ښیښو سپینولو د بې اسنادو نقلیه وسایطو او د غیر مسؤله وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي په موخه ګډ کمپاین په بریالیتوب سره دوام لري. د ولسمشر د ځانګړي حکم د عملي تطبیق په اساس ګډو امنیتي ځواکونو د جلال آباد ښار په بیلابیلو ساحو کې د امنیت ټینګښت او د جرمونو د مخنیوي په موخه د موټرو تورو ښیښو د سپینولو د بې اسناده نقلیه وسایطو او غیر مسؤله وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي په موخه د پیل شوي کمپاین پر مهال تیرو 40 ساعتونو کې 8 شراده موټرو تورې ښیښې سپینې شوي، 2 شرادي موټر سایکلې چې د ګرځېدو قانوني اسناد نه لرل او 2 نفره یې لیږدول ودرولي او د ترافیکي قانون څخه د سرغړونکي یو شمیر موټر چلونکي نغدي جریمه کړي دي. امنیتي ځواکونو دغه راز د جلال آباد ښار له بیلابیلو ساحو څخه د پلټنې پر مهال یو شمیر د لوړ غږ هرنډونه، سترګې نیونکي ګروپونه او په موټر لګیدونکي لوی انتنونه له نقلیه وسایطو څخه ښکته کړي دي. دغه کمپاین چې د سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په لارښوونه پیل شوی تر هغې به دوام وکړي څو په ښار کې د موټرو د تورې ښیښو، بې پلیټه موټرو او موټر سایکلو او غیر مسؤلو وسلوالو د ګرځېدو مخه نیول شوې نه وي.